زما ښي لاس ته عبید دی او چپ لاس ته شمریز خانه. شمریز څنګه یې؟ لمن خوشې که لمن خوشې که ده ګرمي شوې ده ښه. نو دی چې دی تقریبا کور کې څو ورونه همداسې درې د تا نه بغیر ښه 3 ورونه او 4 یو خور ده که نه او پلار یې وفات دی او ماشاءالله ډېر تکړه لکان دي ډېر هوښیار دي که نه دا خو بېچاره خبرې نشي کولی شمریز خان خو خالي خندا کوی شي څنګه خالي خندا کوي. نو دی ته مخکې تاسو کلیپ کتلی و دغه غرفه مو ریښې وه یو 2 پیرې سودا یو پیره بل هم سودا ور اچولې وه که نه نو داسې دی نو چې یو سړی دومره چاغ خو ټوله خپله خورېږه ده همداسې ده لا صحیح ده چا ته دغه سړي ته منیجر دی هغه دی څه یو دقیقه صبر وکړه تذکیره یې خو راکړه. نو ما ویل دا ځل راشو عبید به بندي کړو ښه دغسې پرېږده ما نه تذکیره مې ورته اصلي واخېسته که بیا یې سودا ختمه کړې وه. نو بیا راغلو سودا مې ورته هم نوره راوړه دا به ورته واچو ځکه دوکان یې مکمل خالي دی فقط 3 پاکټه نیکریز یې ځان ته پرېښي چې هغه هم د خوراک نه وی که نه نور او پاکي دي پکې او بل شي دي هغه ځای کې صابون دی دغه د خوراک نه وي که نه هغه یې هم خوړلی تا ډېر خوړلي که ده ده خوړلي تو خوردی هغې خوړلی ته څه شی خورې پاپړ ډېره خوري پاپړ ډېر خورې ښه نو دا د تذکیره مې ترې واخیسته چې بیا راغلو دی هم په خوراک ګیر کړ که نه یو دوکان نه شیان خپل خوړلي بس به بندي دي او بندي داسې نه چې سم ځای کې بندي کړو او ډایرکټ وړو کوم ځای کې بندي کړو ښځه اپشن یې موږ ته لاس کې راکړی نور بیا تاسو فیصله وکړئ. نو دی لپاره مو الحمدلله یو څه ناڅه سودا بیا وراوړه چې تر څو پورې دوکان بېرته ډک شي او روزمره یو څه عاید د دې د فامیل ته لاړ شي صحیح ده. نو انشاءالله کوشش به مو دا وي وګورو چې داسې چاته مو دوکان او غرفې ایښي دي او هغې کار کوي که داسې لږ کمزوري شي یو ځل به بیا لاس ورکړو راپورته به یې کړو او تر څو پورې خپلو په پښو ودرېږي دا زموږ ستاسو ټول مسؤلیت دی د وطن او د وطنوالو لپاره الله مو خوشحال لره. نو ته جګ شه که نه ته پاسې اوس ګورې ها د پاسه دې کې د کوم یو خوښ دی څه شی دی خوښ دی پکې پاپړ ورته ورکړه دا نه خو ورکړه ویې وخوره ها بسم الله پیدا وکړه دا زما لخوا وهله دا صحیح ده دا ته خلاص که اوس یې وخوره بکن واس په بکن دا که زیه درته وکړه زیر ته خلاص کړ نه یې خورې زموږ مخکې نه خوري نه دا خو موږ مخکې نه خوري نه ښځه کوم یې وخورې کوم یې وخورې کوم یې وخورې هغه ښه دا چې خپل طبیعت یې نه ښه دا خلاص یې کړه ګوره د خلاصولو طریقه هم داسې زده ده چې اواز ونه کړي دی پرې پورې شي که نه دا ورته کلو کړه او دې جیب کې دې څه شی اچولي دسمال دی واخله ها ووهه نو او څه ورسره څکې کیک ورسره څکې هسې ځان ته چوکۍ هم پیدا کړې ښه ته راځه د هغه د دوکان د هغه کشیان د کېده ورته هله کوشش وکړه ته اوس هم مستریتوب کوې څه شي مستریتوب کوې دا یو ورور دی پکې سم دی هغه بیا چېرته فکر کوم مستریتوب کوي دا کېده ورسره ښه نو موږ به نور خدای پاماني وکړو تاسو سره دا هغه به ورسره سم کړو دا چې کومه سودا یې ده سمه ده الله مو خوشحال لره ښه وخت درته ووینم السلام علیکم ورحمتالله.